د کور کتابتون او ماشومان. که په یو کور کې هیڅ کتاب نه وي او په بل کې 1500 عنوانه کتابونه وي، د کتاب لرونکي کور زده کوونکی ممکن تر هغه بل 3 کاله ډیر سبق ووایي. دغه خبره د ماشوم په راتلونکي ژوند باندې د کتاب د اغیز په باره کې د یوې څېړنې په وخت معلومه شوې ده. په نیوادا پوهنتون کې ټولنپوهه ماریا ایوانز چې په دې تحقیق کې یې برخه لرله وایي چې حتی په کور کې بیخي لږ کتابونه له ماشومانو سره مرسته کوي چې په آینده کې لوړو زده کړو ته وهڅېږي. مثلا په کور کې یوازې 20 ټوکه کتابونه هم ډیره ګټه لري. میرمن ماریا ایوانز وایي چې په کور کې چې هر څومره کتابونه ډیر وي هغومره یې اولاد ته ګټه زیاته ده او د اولاد د لوړو زده کړو امکان ورسره زیاتیږي. لیکوال او شاعر اکبر بری چې له تیرو 130 کلونو په جرمني کې اوسي یو ورځ راته وویل چې په جرمني کې به داسې کور ډیر لږ پیدا کړي چې کتابتون پکې نه وي، او په افغانستان کې به برعکس داسې کور ډیر لږ ومومي چې کتابتون ولري. خیر دی که میندې او پلرونه نالوستي وي یا یې له مطالعې سره دلچسپي نه وي، خو د اولاد په خاطر دې د خپل وس په اندازه خامخا یو څه کتابونه رانیسي او په کور کې دې یوه کوټه، یوه المارۍ یا یو کونج کتابتون ته ورکړي. په هغه کور کې چې کتابونه وي ماشوم داسې ګڼي چې کتاب د ژوند یو ضروري جز دی، او په هغه کور کې چې کتابونه نه وي ماشوم داسې احساسوي چې په ښوونځي کې یې له مجبوریته لولي، که نه نو دغه شی په ژوند کې چندان نه پکارېږي. په کورنیو کې د کتاب نشتوالی د دې سبب شوی دی چې زموږ اکثره تعلیم یافته کسان د لوړو زده کړو له بشپړولو وروسته له علم او کتاب مطالعې سره رابطه شلوي او وزګاره وخت په ټوکو، په میلمستیاو، په میلو، په لوبو او لنډه دا چې له کتاب او تفکر پرته په نورو چارو تیروي. او که څوک له یو داسې چا غوښتنه وکړي چې ته خو عالم یې یو څه ولیکه او څېړنه وکړه، نو دی شاید ورته ووایي والله هیڅ وخت نشته. رښتیا بله جمعه په پغمان کې میله کوو، ته راسره ځې؟